بسم الله الرحمن الرحیم. راځئ زړ ته نن شیپ مو ویل سمارټ آرټ باندې خبره کوم. سمارټ آرټ هم شیپونه دي، اشکال دي، خو لږ ښایسته د هغې نه څنګه دي ښایسته او د څنګه لپاره د ډیزاینونو اعلاناتو د دغه شیانو لپاره ترې استفاده کړي. بیا سمارټ آرټ چې دي مختلف دي، لیست په شکل سمارټ آرټ درته پکار دي، دا د لیستونه لیست جوړوي شو اعلاناتو کې ترې ګټه اخیستلی شي. پروسس د پکار دی، استاد کورنۍ وظیفه درکړې ده، مثلا د څه شي لایف سایکل دی، مثلا د ژوندي موجوداتو د ژوند دوران او د حشرې د ژوند دوران. نو دغه د حشرې د ژوند دوران تا ته زده دی؟ مثلا د دې مثلا دا څنګه کې دغه ژوند دوران اوس ته څېړې که نه، نو ګورې ژوند دوران څنګه وي. سایکل ته به ورځې، سایکل ته به ورشې، هغه څنګه کېږي، تکرار راځي هم داسې که نه. مثلا په اول کې څه ده راته ووایه د حشرې د ژوند دوران کې چې دا ساخت دی ورک کړ یو بل څه بل مثلا ښځه ده وبه وایم وګوره پیپا صحیح ده. او دویم مرحله چې اډیټ ADULT بل څه دی بله ښځه خیر چارج شی دی موږ به ورکړو A1 A2 سمه ده داسې داخل ځای بس خبرې نه. ګوري په دغه شکل چې یو څه شی دوران کوي که نه، نو په دې شکل کې ته څنګه کولی شې اخیستلی شي. مثلا موږ تاسو وګورئ د چنګښو د ژوند دوران په هغه بیولوژي کې یادېږي مو ویلی مو که نه، چې څه وخت په هغه کې وي ځمکې لاندې وي، خړه کې وي، بیا اوبو ته شي، بیا ګۍ ته شي. ګورئ دغه په دې شکل تکرارېږي. نو دغسې د ژوند دورانونو لپاره تاسو داسې لایف سایکل اخیستلی شئ، چارټونه هر څه چې وي تاسو دې کې ډېر ښایسته دا جوړولی شئ. همداسې نور ډېر موضوعات وي تاسو کولی شئ سمارټ آرټ کې هغه څنګه کې واخلئ اعلانات جوړوئ. همداسې نور میټرکس نه استفاده کوئ پکچر تصویرانو لپاره. مثلا زه یو لیست جوړوم، داسې یو لیست چې دې کې اعلانات لیکم، نو ګورئ څومره ښایسته لیست دی. په دې کې مثلا ولیکم دا لیست خو به صحیح رانه شي، مثلا دا یو لیست دی سمه ده. په دلته یو تصویر راواخله، تصویر مثلا دا د تنبل شاګرد تصویر، دا د متوسط که نه، او دا هم د تکړه باعث دی. نو په دې طریقه ګوري دلته تاسو څنګه کولی شئ نومونه لیکلی شئ. نوم به ورته ورکړم مثلا جان دی، احمد ده، صحیح شو، او نور دی. نو په دې طریقه څومره ښایسته لیست جوړ شو. دې نه نور لیستونه هم جوړولی شي، دا لیست دې ته هم تبدیلولی شي، دې ته هم تبدیلولی شي، ستا خوښه. اوس مثلا دلته بل نوم دې په کار دی، په دې کې به څنګه چل کوې، ته به ایډ شیپ ته راشي، نو ایډ شیپ کې به څلورم نمبر نوم څنګه شي اضافه شي. یو مدیر، دو استادان، څلور استادان او یو چپړاسي لپاره سره رقم هغه جوړوي لیست. اچھا ملازم وایي ښه بس دی. ګورې اول دا دی چې دا مدیر ستا هم مقصد دا دی چې مدیر عمومي کنټرولونکی دی. آفرین صحیح شو، سمه ده. راشه ودرېږه راځه. ګورې شیپ ته به راشې سمارټ آرټ ته، سمه ده. په سمارټ آرټ کې به دلته لیستونه وګورې، کوم لیست کې چې صحیح راته همغې کې به انتخاب. اول خو دا ستا چې دی ستا دغه مثلا لیست چې دی دا ډفرنټ دی، دې کې څوک په سر کې راځي، څوک لاندې مثلا دویم کټګوري کې راځي، څوک درېیمه کټګوري. نو دا شیپ کې چې واخلې بیخي ښه راځي. هیرارکل دې کې صحیح دی، دا دی. نو دې کې راځي داسې لیست په کار دلته شته دی. نو مثلا موږ سره دلته احمد چې دی دا مدیر دی، صحیح شو، عمومي کنټرولونکی. دوه سرمعلمین دي، یو مثلا نور نومیږي، نور شو. اوس د دې لپاره چې بل سرمعلم انزرټ کړي، نو په همدغه ځای کې به ورته ایډ شیپ، نو شیپ به ورته اضافه کړي. په کوم ځای کې چې نفر زیاتېده، په کوم لیول کې، همغه لیول کې به ورته ووایي چې ایډ شیپ، صحیح شو. ایډیټ ټیکسټ ته به راشي، په دې کې مثلا بل څوک دی، خان دی موږ سره مدیر، او دا چې دي معلمین دي، معلم مثلا څوک دی. څلورم نمبر همغه ستا خبره ملازمین مثلا هغه باید په کومه کټګورۍ کې رسي. اوس تاسو ګورئ داسې کار وکړئ. آفرین ګورئ متوجه. اوس دوه ملازمین دي، دا خو باید دې کټګورۍ نه لاندې راسي، صحیح شو. نو ته کولی شې دلته په دې ځای کې ایډ شیپ ورته ووایي. ایډ شیپ د چې ورته وویلې، نو دا ځای کې دې څنګه شو خو دا شیپ به انتخابوي. کوم یو به انتخابوي؟ دا به انتخابوي، ایډ شیپ به ورته وایي، نو دا د لاندې به راکوشي.
او که داسې ونه شو نو بیا په داسې کار وکړئ پروموټ او ډیموټ نه ګټه واخله پروموټ واخله نو دې سره اضافه شو شیپ دلته راغی د دې په منځ کې د معلومینو په منځ کې او که دا د ډیموټ که نو دا د شیپ څنګه شو دې نه لاندې راغی اوس دلته یو شیپ اخلم مثلا ملازمینو کې دې نه مخکې یو هغه بل څه لرو تاویلدار صحیح شو تاویلدار دا د تاویلدار یو رتبه چې دی که نه نو مثلا محمود چې دی دا تاویلدار دی یا محمد صحیح شو نو اوس څلورم نمبر مثلا زو هغه ته آفرین ایډ شیپ اوس ګوري دې نه وروسته راغی که احیانا دې سره جخت راغی دې سره جخت دی او تا غوښته دا څنګه کې دا به انتخاب کړم پروموټ به یې کړمه مثلا ګوري داسې راغی نو بیا همدغه وخت کې څه نه ګټه واخله پروموټ او ډیموټ پروموټ چې غواړې پورته وخیږئ معلمي مقرر کې پروموټ چې ډاون راځي ډیموټ په دې شکل نو خلاصه دا د ښه مثال دی جوړ کړه دا لیست جوړ شو موږ سره اوس په دې شکل دا موږ کولی شو پرنټ یې کړو خو دا به یو ساده پرنټ وي موږ تاسو کولی شو دې ته مختلف لیاوټ یې ورکړو مثلا لیاوټ سټنډرډ لیاوټ دی بوت لیاوټ دی نو دا د کېدای شي دا لږ چینج پکې وشي لیفټ سلیکشن به واخلم کنټرول ای ټول مې سلیکټ کړ بوت دا د داسې لیاوټ کې اخلي صحیح شو داسې لیاوټ کې اخلي کوم لیاوټ چې د خوښ شو همغه کې په کنټرول ای سره به ټول څنګه کې سلیکټ کړئ نو دا لیاوټ مې خوښ شو دې ځای کې هم لیاوټ شته دی ګورې دې ځای کې هم لیاوټ څنګه کولی شي چینج کړئ تصویر بعضې شیپونه چې خپله تصویر ونه لري ته ورسره تصویر نشي ګرځولی نو هغې لپاره بیا به څنګه کار کوي بیا خو تاسو ته زده دی که نه دومره خو تاسو هم کولی شئ دا د شیپ راواخله مثلا دا یو ساده شیپ کې تصویر راوستل غواړم نو د دې لپاره دا شیپ رسم که دې ځای کې دغه اندازه دا اندازه چې دا شیپ دې رسم که نو اوس خو اسانه خبر ده اوس خو زده کړی دي که نه شیپ فیل که اوس هم نه زده کوئ نو دا د پکچر ورک آف لاین دا دی څه نه نه شیپ فیل ما ویلې که د بل چاته څه نو مدیر دی که نه یا دی صحیح شو انتخاب شو شایقه ستا تصویر مې راوستی ساوه کې متوجه نو اوس بیرته مثلا زه د دې ډیزاین ته ځم په دې به کلیک وکوئ دا د ډیزاین ته ورشئ بله خبر پکې دا پاتې چینج کلر رنګونه ورته ورکوئ کوم څه رنګ دې خوښ دی نو دې کې خپل د خوښې رنګ وټاکه مثلا زما دا رنګ خوښ شو نو دا د ښایسته رنګ انتخاب دی که دا رنګ سمه ده نو چینج کلر په واسطه تا رنګ څنګه کې بدل که بل چې د سمارټ سټایل لرو موږ ته کولی شي مختلفو سټایلونو نه څنګه کې ګټه واخلې سمارټ سټایل ته به ورځې مصروف شو دا دی ګورئ ښایسته ښایسته سټایلونه دي 3D سټایل صحیح شو وعلیکم السلام 3D سټایل خو ګورئ 3D کې دا 3D نه شو دا دې پورې مربوط نه دی نو اوس دا چې 3D کوي که نه نو دې خپل سیټینګ ته به ورځې آفرین بیا به کوم ځای ته افیکټ ته به ورشي 3D روټیشن ته به ورشي 3D روټیشن به انتخاب کې مثلا دا یو صحیح شو دا مې انتخاب کو اوس په دې ځای کې اوس هغې طرف ته برابرونو حقیقت کې خو چې تصویر ولري بیا چېرته داسې تصویر ته جوړوي که نه مثلا دا د ویډیو صحیح شو نو په دې طریقه تاسو کولی شئ دا څنګه کوي 3D اشکالو ته هم واړوئ ریسیټ ګرافیک به څه کار کوي څوک به وایي آفرین ټول ګرافیک فارمیټ څنګه کوي ختموي نو ورونو هم دغسې یوازې دا سټایل نه تاسو چې هر رنګه سمارټ آرټ واخلئ په دې شکل تاسو دې ته ډیزاین ورکولی شئ صحیح شو داسې ګورئ تاسو مثلا پروسیس لیست ریلیشنشپ میټرکس پکچر نور مې ورته ویلې تاسو د هر یو نه استفاده کولی شئ ګورئ په دې طریقه باندې سمه ده نو ستاسو موضوع مطابق چې ستاسو څه موضوع وه همغې مطابق تاسو دا جوړولی شئ اوس تاسو چې هر څه مسلک لرئ یو سمارټ آرټ به د خپل مسلک مطابق پکې جوړ کړئ چپټرونه ګټه واخلئ سبا به یې راوړئ سمه ده دا و موږ سره سمارټ فارمیټ کې کنټرول زیډ به زه ووهم دا د فارمیټ ووایه راته ټیکسټ پاین اسانه خبر ده ګورئ همدغه نومونه چې دلته لیکل شوي تاسو دې ځای کې هم لیکلی شي د لیست په شکل تاسو ته ښیي لیستونه بولټس موږ ویلی وو که نه ګورئ د بولټس په شکل دلته ښیي نو دې ځینې هم تاسو پروموټ او ډیموټ اخیستلی شئ دې ځینې هم پاکولی شئ سپیل میل کې د څه شي فرق وي لیکې درته کولی شئ دې ځینې څنګه دې ځای کې سیټینګ ښیي بس خلاص نور پاین کې شی نشته دی فارمیټ هم لري ګورئ په هغه کې نشته په 2000 هغه کې 2 کې نشته په دې کې شته نو ګورئ که مثلا دې ته ټول رنګ ورکړئ مثلا دا یو سټایل د خوښ شو دا سیل ته رنګ ورکړي ښه مثلا دغه سیل باندې
کوم فارمیټ اپلای کوي نو دا د شیپ بدلې دي سیل ته کولای شي دې ځینې د شیپ د دې څنګه کې بدل کی لارجر غواړي غټ شو سمالر کوچنی شو همداسې شیپ فلو دا خو ویل دی کنه ټیکس ارینج منظمول دي سایز دینه غټای کمه نو کولای شي په دې طریقه نو دا فارمیټ د څنګه د یو سیل په دې طریقه ته کولای شي دا څنګه کې ایډیټ کی نو ګوري دا لاین ځان د فارمیټ لري دا لاین د نه دی خو دلته دنیا لاینونه د چې کوم یو د خوښ شو هغه انتخاب کا نو ګوري هغه لاین ته څنګه شو سلیکټ شو نو په دې طریقه په لاین باندې کلیک وکړه او دا څنګه که ځان ته لاین پوره کا ویټک سمه ده بیا کلر او هر څه دې نه یو په یو بدلول شي سایز زموږ خبره ده چینج شیپ دا د لاین شیپ بدلې د غټ وکټورونه غواړي نو دا دې داس په بد خبره صحیح شو په دې طریقه تاسو د لاین او د خپل سیل ایډیټ هم کولای شي بس ده کورنۍ وظیفه شیپ بیا هم او هم ده